دوستانو زه تاسو ته په خپل یوټیوب شبکه کې ښه راغلاست وایم. مخکې له دې دوستانو چې تاسو ویډیو وګورئ د موږ د یوټیوب شبکې د سبسکرایب تڼۍ کېکاږئ او ترڅنګ یې د شرنګونې تڼۍ هم کېکاږئ ترڅو زموږ د هیڅ کومه ویډیو له لیدلو څخه پاتې نشئ. مننه. توحیدیار حنفي ستاسو په وړاندې نن د یوې بلې ویډیو سره ستاسو په چوپړ کې دغه د یمه. نو دوستانو نن به موږ په دې ویډیو کې زده کوو چې څرنګه په موبایل کې د پښتو په بېلابېلو لیکبڼو سره لیکنې وکړو او یا پوسټونه جوړ کړو، خوندور پوسټونه د فیسبوک لپاره یا د یوټیوب لپاره. نو راځئ چې پیل کړو چې دا سره کم کیږي. دوستانو دې لپاره تاسو باید خپل موبایل کې انسټال شوي هر یو براوزر چې لرئ هغه ته ولاړ شئ، لکه زما کروم ده، ګوګل کروم دې ته به ولاړ شم او دلته به پاس ولیکئ bashirnuri.com. دلته به دوستانو د پښتو بېلابېل لیکبڼې دي، یعنی فونټس چې ورته ویل کېږي، دا به تاسو دلته ډاونلوډ کړئ. د ډاونلوډ تڼۍ یې دغه ته تاسو ته ښکاري. دوستانو لږ انتظار وباسئ، دا به ډاونلوډېږي، لږ وخت به لګېږي. هر کله چې تاسو فایل ډاونلوډ شو، دا لیکبڼې ډاونلوډ شوې نو هماغه فولډر به تاسو خلاص کړئ، لکه دلته اوپن فولډر ته به زه ولاړ شم. نو دوستانو تاسو به اول خپل د موبایل فولډر کې به دا پیدا کړئ، لکه د ډاونلوډ فولډر ته به راسئ. دلته دوستانو پښتو فونټس په نوم باندې دغه فولډر ما سره راغلی ده، خو دا زپ فولډر یا ونرار فولډر دې ته ویلی کېږي. دا تاسې په خپل موبایل کې دغسې نسئ خلاصولی تر څو چې یو اپلیکیشن یو کاریال له پلی سټور نه ورته ډاونلوډ نه کړئ. هغه کاریال یا اپلیکیشن کوم یو ده، د دې لپاره به تاسې خپل پلی سټور ته ولاړ شئ او دلته به ولیکئ فایل ایکسپلورر چې ما مخکې نه سرچ کړی ده، او دا دویم نمبر کې دوستانو چې تاسې کوم دا کاریال یعنی اپلیکیشن وینئ، دغه کاریال به تاسې خپل موبایل کې انسټال کړئ. ما وخته انسټال کړی ده، نو زه به یوازې دا اوپن کړم یعنی خلاص پرې کړم. کله چې دې کاریال ته موږ ولاړو دوستانو، دلته هماغه فولډر راغلی دی، تاسې وینئ چې پښتو فونټس په نوم باندې دلته دا فولډر خلاصیږي. کله چې دا خلاص شو دوستانو، تاسې وینئ چې دلته ډېر زیات د لیکبڼې چې دي دا لیکبڼې راغلي دي. دا لیکبڼې څرنګه هغه ته لیږو، دې لپاره به دا ټول لیکبڼې به سلیکټ کړئ، یعنی وبه یې نیسئ او بیا به یې په کرنټ پاث کې اوکې کړئ. سمه ده دوستانو. د پښتو لیکبڼ د کارولو لپاره تاسې ته یو اپلیکیشن یو کاریال ته اړتیا لرئ چې تاسې په خپل موبایل کې انسټال کړئ. هغه کاریال کوم یو ده؟ پکس لیب نومیږي دوستانو. کله چې تاسې خپل پلی سټور ته ولاړ شئ او په پلی سټور کې تاسې سرچ وکړئ پکس لیب. بخښنه غواړم دوستانو، پکس لیب. نو دا لومړي سر کې چې کوم دا فولډر راغلی ده، کاریال راغلی ده، دغه به تاسې خپل موبایل کې انسټال کړئ. ما وخته انسټال کړی ده، زه به یوازې اوپن کړم. دوستانو دلته تاسې کولی شئ چې د خپلې خوښې لیکنې وکړئ. د خوښې لیکنې به تاسې سره کم کوئ دوستانو. دلته چې هر وخت تاسې راسئ، نو لکه زه دلته په پښتو کې لیکمه، زموږ ګران هیواد افغانستان دی. دوستانو دا لیکبڼه تاسې وینئ چې ما ولیکله. د دې تاسې په دې کاریال کې د دې سایز تاسې غټولی شئ چې هر څومره وغواړئ، او دې ته بېلابېل رنګونه ورکولی شئ چې هر رنګ تاسې وغواړئ دې ته ورکول کېږي.
زه به دلته سور رنګ ورکړم او اوکې به یې کړم. دې نه وروسته به دوستانو موږ راسو لیکبڼو ته. لیکبڼو کې دوستانو دغه ټول د انګلیسي لیکبڼې دي چې دلته وخت انسټال شوي دي، خو دا پښتو لیکبڼو ته پښتو ته کار نه ورکوي. ځینې د عربي لیکبڼې هم شته پکې، خو دا پښتو ته هغسې کار نه ورکوي. دا هغه لیکبڼې دي دوستانو چې موږ له بشیر نوري ویب سایټ نه را ډاونلوډ کړي دي. دوستانو دا تاسې وینئ ډېرې خوندورې او په زړه پورې دا لیکبڼې دي. دوستانو تاسې وینئ د لیکبڼو بېلابېل بڼې دي دا د لیکنې. نو هره بڼه چې ستاسو خوښه وي، ستاسو د خوښ وړ وي، هماغه تاسې کولی شئ چې په هماغه بڼې کې لیکنې سره وکړئ. نو هیله لرم دوستانو چې دغه ویډیو به ستاسې د خوښه وړ ګرځېدلې وي، او که چېرته کومه پوښتنه لرئ نو ویډیو لاندې کمنټ کې راته ولیکئ، نو زه به په خپل وس سره ستاسو پوښتنو ته ځواب درکړم. مننه.